بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او مینوالو د روغ صحت او د ښه ژوند په هیله مو یم. قدرمنو په تیر سبقه کې مې دا درته ښوولې وه چې موږ ریکارډ په سوني ویګاس کې څنګه وکړو او بیا یې څنګه وکړو. په نن سبقه کې دا درته ښیم چې موږ په سوني ویګاس کې پروګرامونه څنګه راپورته کړو، یعنی پلګینان څنګه راپورته کړو. په بل اصطلاح سره موږ هیکوګانې ټون دا شیان موږ څنګه راپورته کړو په سوني ویګاس کې. ورځم سوني ویګاس خلاصوم. سوني ویګاس چې مې خلاص کړي، سوني ویګاس پر دا حال باندې پاته و. که ستاسې په یاد په تیر سبقه کې پر دا ځای یو ټریک موږ جوړ کړی و. اوس هم هغه ټریک به جوړ کړم درته. راسته کلیک لګوم په ماوس کې، راځم دا انزرټ اډیو ټریک ته، دا مې ووهئ. اوس د پلګینانو د پورته کولو طریقه درته ښیم. ورځم دغه آپشن 1 2 3 4 5 شپږم دانه آپشن لیکلی دی. آپشن دوهمه چې دا مې ووهئ، راځم دلته لاندې دا مې ووهئ. اوس دا صفحه چې خلاص سوه، په دې کې دلته لیکل دی VST Effects. دا چې مې ووهئ دلته په دا دویم دانه کې دا مې راخلاص کړي. دا دویم په دې کې دلته اوس چې ستا پروګرامونه چیرې پراته وي، په کوم ځای کې ستا پروګرامونه پراته وي هغه ځای به راخلاص کړي. خو زما پروګرامونه په ډي کې پراته دي. مکمله ډي زه خپله راپورته کوم، خو په دې کې دي پروګرامونه، خو ډي راپورته کوم. اوکې، زما پروګرامونه دا دي ټوله مکمل دلته راله. ستاسې ته به هم پر دا ترتیب باندې راسي. اوس به په دې کې دا بټن وم افلې. اوکې، دا بټن چې ووله، اوس به زه پروګرامونه چیرې ګورم چې څنګه دې راغلي دي که نه. د دې ډېره اسانه طریقه ده. راځم دلته دا راخلاصوم. دا چې مې راخلاص کړي، په دې کې اوس زموږ پروګرامونه دي. ویسټي پروګرامونه، کوم پروګرامونه دلته پراته دي هغه مکمل په دې ځای کې دي. که آل ووایه ټول درته راوړي. دا دی، ګوره دا ټون دی. دا مې داسې ووایي ایټ، دا دې راپورته سولو. چې چې ته راپورته کوي هغه دلته راپورته کولی سي. کلاسیک کورس دی 8. PSP ده 8. دا رقم ته هر شی چې پورته کوي هغه راپورته کولی سي. اوکې ووه. اوس دا دی، دا PSP راپورته سوی ده. ګوره دا ټون دی، دا کلاسیک کورس دی، دا PSP ده. هر شی پر دا ترتیب باندې دی. د ټون ورکولو طریقه ما په ایډاب اډیشن 6 کې هم ښوولې ده، په ایډاب اډیشن 3 کې مې هم ښوولې ده. نو که چیرې بیا وخت خدای راکړي انشاءالله په دې کې هم درته ښیم. کورس او دا طریقې مې ټولې ښوول دي، انشاءالله درته ښیم بیا هم، خو په وخت سره که چیرې خدای وخت راکړي. قدرمنو دا ویډیو هم پر دغه ځای باندې بس. د نورو ویډیوګانو دپاره به انشاءالله زه کوشش کوم وخت په وخت به تاسې ته د سوني ویګاس درسونه نشر کوم. نو ستاسو د دعاګانو په هیله یم چې دعاګانې راته وکړئ چې الله پر دې باندې ماته توفیق راکړي چې دا درسونه زه در تاسو پورې در ورسوم او تاسې خاص الخاص د دین کار جم واخئ، نه بل کار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.